دوران دې تیر شو خو په زړونو دې راج هغسې دی که ته بدل شوې خو زمونږ مزاج هغسې دی دلته کې اوس هم خلک مري د محبت په ګناه سبی بدلیږي خو زمونږ سماج هغسې دی سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم دا وخت راغلی یم هنګو ته ډېر ښه شاعره او ځوان لیکوال تکړه شاعره مطهر منګل صاحب در باندې اورم نو راسره مل اوسئ مننه بېقرار صاحب په خیر راغلی هنګو ته بیا راشئ الله مو خوشحاله را تاسو پروګرامونه ګورو ماشاءالله ادبي هلې ځلې کوئ ځای ځای ته ځان رسوئ شاعرانو سره مرکې ریکارډ کوي مننه په خپلو سترګو به رومال کې एकदम د ستا تصویر به زه فلحال کې एकदम زه ټوله ورځ ورسره وغږېږم زه څو ځل ستا نوم په دیوال کې एकदم د ستا نامه به د یوسف کې एकदم خپله نامه به د بلال کې एकदم سړي ووایه چې ستوري که رسمونه ډېر دي نه چې دنیا کې هر څه کم خو ارمانونه ډېر دي ګلان در وښیي په لار دې د ازغو راولي ما په دې خلکو کې نوټ کړي عادتونه ډېر دي زه ستا په فکر کې له ځانه بلها لرې لاړ شم ما خپلو سترګو باندې ایښي خپل لاسونه ډېر دي د ستا د لاس تصویر زما په اوږیو هم نشته زما ګریوان کې خو د ستا د لاس خپونه ډېر دي روغ جوړ سړی کړي بې معیاره لکه نه یې خبر درد نه خبر یې که نه یاره لکه نه یې خبر ضرورتونه لکه ګاډی چې سورلي بل خوا وړي او ورکوي سړی تر ښاره لکه نه یې خبر ضرورتونه لکه ګاډی چې سورلي بل خوا وړي او ورکوي سړی تر ښاره لکه نه یې خبر غم د ځوانانو عمر نیم کړي شي بې وخته بوډا او جنۍ ګرځي بې سینګاره لکه نه یې خبر او محبتونه نن سبا دومره ګران شوي دي چې په لار سړی بوځي بې لاره لکه نه یې خبر زما خوله بند وه که لار کې خاموشي وه که د مستو خلکو ښار کې خاموشي وه زه حالاتو سره مخامخ په جنګ وم ما به ځمکه لیده لار کې خاموشي وه بې منزله اولین در پسې راغلم اخر یوم په قطار کې خاموشي وه یو عجب تصویر له مې سنګار راوړی و او ما یې ننخلي غاړې له هار راوړی و ما درنه په لاس چې پټول او ته خفه شوې یار ګریوان ګنډلو له مې تار راوړی و اور د اندرون مې ورښکاره کړو نمونه اور د اندرون مې ورښکاره کړو نمونه او یار ته مې په لپو کې انګار راوړی و ودرېدم او بېرته په ماضي پسې راستون شوم ړنګو دیوالو ته مې ستار راوړی و ودرېدم او بېرته په ماضي پسې راستون شوم او ړنګو دیوالو ته مې ستار راوړی و ویل یې مطهر ته چې ته څه راوړي و ویل روغ زړه مې له بر کلي پر هار راوړی و همداسې نور دی چې یارېږم خپل ځان نه مې کرکه راځي ابن آدم وژلی د نفرت اور سوي مخونه ښکلي څوک خپل صنم او چا صنم وژلی د نفرت اور سوي مخونه ښکلي څوک خپل صنم او چا صنم وژلی زما د قوم حادثتي مرګونه څوک په ټوپک مړ دی څوک بنګ وژلی چې په وجود مې پرهرونه برداشت کړي ما للیا ډېر دردونه برداشت کړي انتظار د ژمي لویو شپو مې کړی ما په سره اور کې وختونه برداشت کړي نور برداشت ته ژوندانه مې تن کې نشته ما بلها ډېر ارمانونه برداشت کړي را روانې د یادونو د لښکرې شوي لاليه مره مره زرغونې مې وزرې شوي دا د حالاتو مقابل کې په ظاهر داسې یم کنې دننه په دا زړه مې ملغلرې شوي ناست یم د ستورو شمار کوم او پخومه چې لا تیرې حل شوي مسالې راته د سره شوي زما او ستا ترمنځ دیوال خلک دی اوسې دیوال په لیونیو پورې هر ډول خبرې شوي بېقرار صاحب وایي چې په اندورون د اور لمبې به ګواهي ورکوي زما په ویښه تیرې شپې به ګواهي ورکوي
د خدای په دار کې به انشاءالله بې ثبوته نه وم زما په مټو پرښتې به ګواهي ورکوي او زه به له ستاسو نه په وړاندې جنتي وم صیبه زما څادر باندې ټوټې به ګواهي ورکوي ما غربت زما د مور 100 روپۍ رنوا نخلی لاس کې ور 100 روپۍ 100 رنګه ذکر 100 خبرې د خان ما ترې اخیستې وي په پور 100 روپۍ زخمی د لاس سرمن په ژوبل صورت نن مې راوړي دي تر کور 100 روپۍ زما یې سور رنګ په یاد داسې تور کړو لکه چې واچوي په ور 100 روپۍ ډېر ښه دی دا بیا ووایه زما یې سور رنګ په یاد داسې تور کړو لکه چې واچوي په ور 100 روپۍ بېقرار صاحب څو شعرونه دي چې ارشاد مزل وکلي نه تر ښاره ژړولی یم بیا به را نشم په دې لاره ژړولی یم چې څو پیسې راوړم بیمار به چې ډاکټر له بوزم مړو راستون چې شوم له کاره ژړولی یم بله ډیوه او د ړندې سیلې نازکې لمحې چاته چې څوک وایي چې یاره ژړولی یم په ځمکه باندې غر پروت دی یاد دی کامل زما په سر پروت دی زما د تک په لارې ګورم ژاړم دیوال یې ړنګ او ماتې ور پروت دی بې هېڅو شپې په اوازو خبر شوی مړ دروازه کې څوک نه هر پروت دی په ساحل د بې شعورو ننداره وه د احساس پیړۍ مو اور اخیستی و چې په هر میدان یې لس ځله بخل کړه ما له هغه سړي پور اخیستی و بس یو زه وم او زما خیالي دنیا وه ستا کور سره مې کور اخیستی و اخري 2 شعرونه دي چې نړېدلي کنډرونو باندې راغلم ډېر د سختو مرحلو څخه راتېر شوم هر یو څیز زما د وخت په نشت بدل و زه د ړنګو دیوالو څخه راتېر شوم مننه بېقرار صاحب